افغان ټایپ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ورسره شان کې د بیل نشان هم ووهئ ترڅو زموږ ویډیو تر تاسو در ورسیږي. د شپږیزو وهونکی هم له کرکټ سره مخه وکړله. سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. د افغان ټایپس له چینل څخه یو ځل بیا زه زاهد ستاسو خدمت کې حاضر شوی یم. که چیرې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ او ورسره څنګ کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ. د شپږیزو وهونکی لوبغاړي هم له کرکټ څخه مخه وکړه. دغه معلومات په یاران ویب سایټ کې راغلي دي چې زه یې له تاسو سره شریکومه. د هندوستاني لوبډلې کیرناسي هیټر توپ وهونکی یوراج سینګ چې د شپږیزو ریکارډ هم لري، له هر ډول کرکټ لوبو سره مخه وکړه. یوراج سینګ له ګڼو ریکارډونو سره په 2011 میلادي کال نړیوال 500 جام کې د هندوستان لپاره د اتل یا هیرو رول ولوباوه. اسټرالیا یې په سیمه فاینل کې په خپلو بېسارو منډو ماته کړه او هند یې پایلوبې ته ورساوه. د هندوستان خطرناک او د شپږیزو پاچا لوبغاړی او الراونډر یوراج سینګ له لوبو سره په داسې حال کې مخه وکړه چې اوس یې عمر او د کرکټ فوم نور د کرکټ اړتیا نشي پوره کولی. یوراج سینګ 30 کاله عمر لري. هغه نن د دوشنبې په ورځ د جون په 10مه نیټه د تقاعد تصمیم ونیو او د رسنیو په وړاندې خپله استعفا پر میز کېښوده. یوراج کابو 2 لسیزې د هندوستان لپاره له لاسته راوړنو ډکې لوبې وکړې او د ځوانۍ پر مهال یې په منځنۍ برخه کې د مقابلې لوبډلې بالران تر پوزې راوستل او خورا یې وټکول. هغه په 2000 میلادي کال کې لوبډلې ته راغی. شاوخوا 20 کلنو چې ملي لوبډله کې شامل شو. لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه یې د کینیا خلاف په 2000 میلادي کال کې وکړه. یوراج سینګ او لوبې. یوراج سینګ په 40 ټیسټ لوبو کې د هندوستان لپاره پوره 1900 منډې کړې دي. یوه لوبه کې 169 لوړې منډې دي. د ټیسټ لوبو پیل یې په 2003 میلادي کال کې د نیوزیلند خلاف کړی و. نوموړی په دې لوبو کې 3 سلیزې او 11 پنځوسیزې لري. د یو ورځنیو لوبو پیل یې هم په 2000 میلادي کال د کینیا خلاف وکړ. هغه 304 لوبې وکړې. ټولې یې 8701 منډې کړې دي. یوه لوبه کې 1.5 لوړې منډې دي. 14 سلیزې او 2 پنځوسیزې دي. د شلاوریزو لوبو پیل یې هم په 2007 میلادي کال کې کړی دی. د شلاوریزو لوبو پیل یې د سکاټلند خلاف وکړ. 2007 میلادي کال نړیوال شلاوریز جام کې چې ویسټ انډیز کې ترسره شوی، یوراج سینګ هم پکې شامل و. هغه په دې جام کې هغه وخت د شپږیزو ریکارډ جوړ کړ کله چې د انګلستان فاسټ بالر پیل لینټاپ ورسره لفظي شخړه وکړه. یوراج سینګ په غوسه شو او خپله غوسه یې د انګلستان په فاسټ بالر سټوارټ براډ ترسره کړه. هغه یې په 1 اوور کې په شپږیزو پارچه کړ او انګلستانیانو ته یې په خورا مناسب ځواب ورکړ. د لومړی پړاو نړیوال جام او یوراج پکې ستر ریکارډ جوړ کړ. یوراج په همدې لوبه کې په 14 توپونو 58 منډې وکړې چې یوه یې پکې شپږیزې وهلې وې. 58 شلاوریزې لوبو کې 1170 منډې کړې دي چې یوه لوبه کې 70 لوړې منډې دي. په شلاوریزو لوبو کې 8 پنځوسیزې وهلې دي. هغه نن د جون په 10مه په ممبئی ښار کې خپل تقاعد اعلان کړ. که معلومات مو خوښ شوي وي نو زموږ ویډیو د سره شیر او لایک کړئ. مننه.